الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې موږ څنګه کولی شو فیسبوک پیج پروفایل او کور ته عکس اپلوډ کړو. که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه. که چیرې په یوټیوب او فیسبوک کې مشکل لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. Welcome Afghan World Education YouTube channel. که زه خپل فیسبوک خلاصوم، دا زما د فیسبوک صفحه ده. دې نه بعد زه راځم خپل د پروفایل ساحې ته، په دې درې کرښو باندې به ته کلیک وکړې. دې کلیک نه بعد به ته دلته وګوره، موږ سره دلته زموږ پیج موږ سره شتون لري. لوډ شي موږ سره. دا زموږ فیسبوک پیج ده، سمه ده، افغان ایجوکیشن په نوم. فعلا کوم عکس مکس په دې نشته. زه غواړم چې دې ته عکس اضافه کړم. سمه ده، دا به سلیکټ کړئ. کله دې چې سلیکټ کړه، دې نه بعد موږ سره راځي زموږ صفحه دلته موږ سره راخلاصه شوه. سمه ده. دې نه بعد به ته راشې په دې درې کرښو باندې به کلیک وکړې. سمه ده. دلته چې کله کلیک وکړه، دا به موږ سره اوس خلاص شو. کله چې خلاص شو، دې نه بعد به ته دلته دا بیا یو ځل ووهئ چې موږ سره زموږ پروفایل خلاص. کله چې موږ سره پروفایل زموږ خلاص شو، دا د کمرې آپشن چې ده، د دې په واسطه موږ کولی شو چې پروفایل ته عکس بدل کړو. دا پروفایل ده زموږ، او د بل کمرې په واسطه موږ کولی شو د پیج بیکګراوند ته عکس بدل کړو. سمه ده. زه غواړم چې اوس پروفایل ته عکس بدل کړم. دلته به ته سلیکټ پروفایل پکچر ووایې. سمه ده. دې څخه زه د یوټیوب لوګو انتخابوم. دا کله چې انتخاب کړو، دې نه بعد به ته دا دلته برابر کړې. دې څخه موږ کولی شو چې عکس کرپ هم کړو. ښه اندازه به ته دلته اندازه به مکمل ته دلته مکمله برابره کړې. کله چې برابر کړې، دې نه بعد به ته دلته ووهې ډن. دې نه بعد به ته کله چې ډن ووهې، دلته به ته سیف ته راشې. ښه سیف دې چې کله ووهې، دلته زموږ د پروفایل عکس خو بدل شو. زه غواړم چې د کور عکس هم زه بدل کړم. په دې کمرې باندې به ته کلیک وکړې. دلته به هم سلیکټ پوټ آن فیسبوک. دا زه د فیسبوک څخه زه عکس غواړم چې انتخاب کړم. په دې کمرې باندې به ته ووهې. کله چې کمره ووهله، دلته اپلوډ فوټو راځي. اپلوډ فوټو کې به دغه عکس مې انتخاب کړه. اپلوډ فوټو کې بیکګراوند کې دی ما سره. دې نه بعد به ته ووهې سیو آپشن. سیو آپشن دې چې کله ووهه، موږ سره دا اپلوډ کېږي. سمه ده. یو ځلې به ته ریفریش کړې. اپلوډ یور کور فوټو. سمه ده. موږ سره دلته اوس اپلوډ کېږي. زموږ عکس اپلوډ، دا موږ سره اپلوډ شو. سمه ده. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. خدای په امان. ښه ورځ ولرئ.